سلامونه وخت مو بخیر. نن دوشنبه د قوس یا لیندۍ 12 او د ډسمبر 2 نیټه ده. په موکړې د موج نیوز خبري ټولګي ته په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالو د افغان ښځو لپاره د اقداماتو غوښتنه لري. سعودي عربستان په افغانستان کې د پولیو د له منځه وړلو لپاره مرسته وکړه. تازه ایران د یو افغان ځوان په ګډون 3 کسان اعدام کړي. د افغانستان صادرات 14% کم شوي. او د یو چینایي شرکت د امریکا د بندیزونو سره روسیې ته برېښنايي تجهیزات لیږدولي. اوس هم بشپړ خبرونه. زه وحید الله توحیدي یم. بخښنې نړیوال سازمان وایي د افغان ښځو لپاره نړیواله ټولنه باید جدي اقدامات وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د اسلامي امارت واکمنۍ پر مهال د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه روان دي او اړتیا ده چې نړیواله ټولنه مرسته وکړي. د سازمان په یو تازه خپاره شوي بیان کې ویلي پر خبرو ستونزه نه ده حل شوې. د ښځو د حقونو افغان فعالانو هم د بخښنې سازمان د دې خبرې پر تایید غوښتنه کړې چې مسؤلیتونه باید ادا شي. په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ چې اسلامي امارت یې ریپورټونه ناقص بللي هم د اسلامي امارت د واکمنۍ پر مهال د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې روان محدودیتونه غندلي دي. نوموړي ویلي چې د اسلامي امارت سختو قوانینو د ښځو ژوند محدود کړی دی. دا هڅې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د پای ته رسولو نړیوال کمپاین یوه برخه ده. خو اسلامي امارت دا څرګندونې تل د افغانستان له عیني واقعیتونو سره په ټکر کې بللي دي. د سعودي عربستان د ملک سلمان خیریه بنسټ د اسلامي پراختیا بانک سره د 3 میلیونه ډالري مرستو تفاهم لیک لاسلیک کړی دی. دا مرسته به د پولیو د له منځه وړلو پروګرام او لومړنیو روغتیایي خدماتو د بیا پیاوړتیا لپاره وکارول شي. افغانستان د نړۍ له هغو 2 هیوادونو څخه دی چې لا هم د پولیو ناروغۍ له ختمولو پاتې دی. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې سږکال د پولیو 23 مثبت پیښې ثبت شوي دي. د پولیو مخنیوی یوازې د واکسین له لارې ممکن دی. د ایران د یزید په زندان کې د یو افغان ځوان اسماعیل بارګزي په ګډون 3 کسان اعدام شوي دي. د هلویش د بشري حقونو بنسټ وایي دغه کسان تیره پنجشنبه د قتل او مخدره موادو اړوندو جرمونو په تور اعدام شوي دي. اسماعیل بارګزی د فراه ولایت اوسیدونکی و چې په 18 کلنۍ کې د قتل په تور نیول شوی و. د بشري حقونو سازمانونه اندېښنه لري چې په ایران کې ګڼ بندیان د مدافع وکیل د حق څخه بې برخې دي. د راپورونو له مخې په ایران کې د افغان بندیانو شمیر ډیر دی او زیاتره یې د مخدره توکو اړوندو جرمونو په تور نیول شوي دي. په بدخشان کې د کوکنارو د کښ په تړاو تر 100 ډیر کسان نیول شوي. د بدخشان ولایت په امنیه قومندانۍ کې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې مدیر شفیق الله حفیظي ویلي چې د عملیاتو پر مهال تر 100 ډیر کسان د کوکنارو د کښ په تړاو نیول شوي دي. نیول شوي کسان د بدخشان ابتدایه محکمې ته ورپېژندل شوي دي. اسلامي امارت د 1401 کال په وری میاشت کې د کوکنارو کښت او د مخدره موادو تولید او قاچاق منع اعلان کړی و چې له مخې د مخدره توکو کرکیله او قاچاق په افغانستان کې کم شوي دي. خو د ملګرو ملتونو وروستۍ شمیرو ښودلې چې سږکال په افغانستان کې د کوکنارو کښت 19% زیات شوی دی. نړیوال بانک په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د 2024 کال د سپټمبر تر میاشتې د افغانستان د صادراتو کچه 900.5 میلیونه ډالرو ته راټیټه شوې چې دا د 2023 کال د همدې مودې په پرتله 14% کموالی ښیي. د صادراتو د کمښت لوی لاملونه د پاکستان د سوداګرۍ پالیسۍ بدلون، د افغان کرنیزو محصولاتو مالیه لوړېدل او د سیمه ییزو ډبرو سکرو کارول ښودل شوي دي. د راپور زیاتوي چې پاکستان ته د افغانستان د ډبرو سکرو صادرات 80% کم شوي او عاید یې له 209 میلیونه ډالرو څخه 1.8 میلیونه ډالرو ته راټیټ شوی دی. د اسلامي امارت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د دې کمښت په اړه رسمي شمیرې نه دي خپرې کړي.
قطر افغانستان کې یو شمېر فرهنګي او تاریخي ابداتو رغونې ته لیوالتیا ښودلې. د افغانستان اسلامي امارات اطلاعات او کلتور وزارت د هنر او کلتور معین مولوي عتیق الله عزیزي په کابل کې د قطر سفارت له سلاکار مردیف القشبتي سره په کتنه کې د تیرو څه باندې 3 کلونو په جریان کې د افغانستان د فرهنګي او تاریخي بنسټونو د پیاوړتیا او انکشاف اړوند برخو کې د ګڼو لاسته راوړنو یادونه کړې. د یاد وزارت څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په دغه کتنه کې د هنر او کلتور معین مولوي عتیق الله عزیزي ویلي چې افغانستان د تاریخي او هنري آثارو له اړخه یو غني هیواد دی او د اسلامي معمارۍ، خطاطۍ، میناتورۍ، موزیمونو او نورو فرهنګي برخو نورو هیوادونو سره د تحقیق او ګډو نندارتونونو په برخو کې تفاهم او ګډ کار ته چمتوالی لري. ورته وخت کې د قطر سفارت سلاکار ویلي موږ د افغانستان د خلکو او نظام په پرمختګ، ځان بساینې او لاسته راوړنو ډیر خوشحالیږو او په ځانګړي ډول د فرهنګي او هنري ارزښتونو په ساتنه او رغونه کې ونډه اخیستل خپل دیني او انساني مکلفیت بولو. د هغه په خبره هیواد چمتو دی چې د یو دوه اړخیزو هوکړلیک په رڼا کې د افغانستان د ګڼو فرهنګي او تاریخي ابداتو او مرکزونو په تقویت او بیا رغونه کې مهم نقش ولوبوي. دا په داسې حال کې ده چې د دې وړاندې هم یو شمېر بهرنیو هیوادونو افغانستان کې په د تاریخي ابداتو سربیره مختلفو برخو کې بیا رغونې ته لیوالتیا ښودلې ده. په خوست کې 4 نارینه او 1 ښځه په دورو وهل شوي. د اسلامي امارت سترې محکمې ویلي چې په خوست کې 4 نارینه او 1 ښځه د نامشروع اړیکو او زنا په جرم په سزا محکوم شوي دي. 2 کسانو ته هر یو 9 دورې ورکړل شوي او 3 نورو ته د زنا په تور له 10 میاشتو تر 4 کلونو پر بند محکوم شوي دي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یو نامه راپور ورکړی چې د جولای څخه د سپټمبر تر پایه په ټول افغانستان کې 111 کسان چې 14 ښځې دي د اسلامي امارت لخوا بدني سزا ته محکوم شوي دي. د ارزګان ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې د پولیسو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې ګڼ شمېر وسلې او مهمات ترلاسه شوي. د کورنیو چارو وزارت ویاند مفتي عبدالمتین قانع پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې نیول شوو مهماتو کې 2000 فیره پیکا مرمۍ، 1000 فیره کلانشیکوف مرمۍ، 500 فیره داشکې مرمۍ، 15 فیره راکټ مرمۍ، 4 میله کلانشیکوفونه، 1 میل M16، 3 حلقې دوربینونه، 1 میل راکټ او 1 میل پیکا شامل دي. نوموړی زیاتوي دا وسلې د یو شخص له لوري په ناقانونه توګه په کور کې ساتل کېدلې چې وروسته له کشفي څېړنو ترلاسه شوي دي. د تورنو کسانو پلټنې روانې دي او دوی به عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. یو چینایي شرکت د کاپیسا د باغداري برېښنا بند لپاره تخنیکي مطالعات ترسره کوي. د اسلامي امارت د انرژۍ او اوبو وزارت د کاپیسا ولایت د باغدارۍ د برېښنا بند د تخنیکي مطالعاتو لپاره له یو چینایي شرکت MCC سره تړون لاسلیک کړ. دغه تړون د انرژۍ وزیر ملا عبداللطیف منصور او د چینایي شرکت مشر سونګ وینګ بینګ ترمنځ لاسلیک شو. د تړون له مخې چینایي شرکت 8 میاشتې وخت لري چې د بند تخنیکي مطالعات ترسره کړي. دغه پروژه د عینک د میسوکان د برېښنا تولید لپاره اړینه بلل کیږي. اوس هم پام وکړئ یو بهرني خبر ته. یو چینایي شرکت چې په کالیفورنیا کې د تولید بټۍ لري له 2022 کال راهیسې د اوکراین پر وړاندې د روسیې د جګړې لپاره سلګونه برېښنایي تجهیزات روسیې ته لیږدولي دي. دغه تجهیزات چې په ملکي او پوځي برخو کې کارول کیږي د روسیې د تسلیحاتو په پیاوړتیا کې مرسته کوي. د امریکا د ګمرکي تاریخچې له مخې د دغه شرکت لخوا لیږدول شوي تجهیزات د بندیزونو سره مخامخ روسیې ته رسیدلي دي چې د اوکراین په جګړه کې مهم رول لوبولی دی. دې موندنې یو ځل بیا هغه ستونزې څرګندوي چې لویدیځ هڅې په مخه ډیرو ته اړتیا لري ترڅو روسیې ته د ټکنالوژۍ د لیږد مخه ونیسي.
او وروستی خبر مو هم د سپورت له ډګره مجيب الرحمن د شپږو میاشتو وروسته د افغانستان ملي لوبډلې ته راګرځېدلی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مشهور ورو توپ اچوونکی مجيب الرحمن د شپږو میاشتو وروسته په نړیوالو لوبو کې د افغانستان لپاره برخه اخلي. مجيب الرحمن د 2024 کال شلوریز نړیوال جام کې ژوبل شوی و چې یوازې یوه لوبه یې ترسره کړه. هغه د ګوتې ژوبلېدو له امله جراحي ته اړتیا درلوده. اوس مهال مجيب د ټي10 سیالیو کې د اجمان بولز لوبډلې لپاره لوبه کوي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله روانه میاشت د زیمبابوې پر وړاندې 3 شلوریزې 3 یو ورځنۍ او 2 ټیسټ لوبې ترسره کوي چې لومړۍ شلوریزه لوبه د ډسمبر په 11 نیټه ترسره کیږي. د موج نیوز درنو کتونکو دا د دې مهال مهم او وروستي خبرونه تر بیا ښه وخت ولرئ.